بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كرا بلا مسألة كرا موقوفة بالإسكان يا بالإشمام نما قبل غیر لیا څخه کوم بل حرف ساکن وي د هغې ما قبل حرف ته به ګورو. که مفتوح یا مضموم وو نو را به ډک ویلی کېږي لکه قدر یا امور، او که مکسور وي نو را به باریکه ویلی کېږي لکه حجر. د دې قانون موږ تاسو په تیر کتاب کې داسې ویلی و، را ساکن ما قبل ساکن یادم ده که نه، او ما قبل مفتوح یا ما قبل مضموم ډک لوستل کیږي. را ساکن ما قبل ساکن، ځکه را ساکن دا موقوف علیه ده، ځکه دوه ساکنه خو نشي جمع کېدلی. که دوه ساکنه جمع کېږي نو یا به د وقف په حالت کې جمع کېږي او یا به د اجتماع ساکنینو په حالت. خو دلته هم اجتماع ساکنین راګرځي، خو دغه اجتماع ساکنین ته کوم اجتماع ساکنین وایي؟ على حده وی. على حده څه معنا؟ چې په یوه کلمه کې راغلی وي، دواړه ساکنه په یوه کلمه کې راغلی وي، نو دا بغیر د وقف نه بل ځای کې کېدلی نشي. ځکه مخکې خو تیار مخکې نه ساکن و، دا را تا ساکن که د وقف د وجې نه موقوف علیه وګرځېده. هلته خبر هم دا کوي چې را موقوف علیه یا را موقوفه، هغه را چې ته ورباندې څه شی کوې؟ وقف کوې. صحیح شو؟ دغې حالات ته به ګورې. خو که ما قبل ساکن و نو ما قبل ته ګوري. که ما قبل باندې ضمه وه لکه امور ډک به لوستل کېږي، او که ما قبل هغه وه فتحه وه نو هم به ډکه لوستل کېږي. خو که ما قبل کسره وه نو بیا به باریک لکه حجر. صحیح شو؟ واضحه شوله که نه؟ او که دلته د یای ساکنه خبره کړې ده، که تاسو ته یاد وي، دا هم موږ تاسو ویلی وو هر کله چې را ساکن وي د هغې نه مخکې یا ساکن وي یا یایلین وي، نو دا را به څنګه لوستل کېږي؟ باریک لوستل. ځکه قانون ته که ګورې خو یایلین نه مخکې زبر راغلی ده او زبر چې دی نو را غټوي، خو دلته نشي غټولی. صحیح شو؟ ځکه چې یایلین ده. ښه بل وی که ساکن یا وی لکه خیر، ضیر، خبیر، قدیر. ګوره په اولني دوو کې یایلین ده او ورپسې دوو کې یای مده ده، خو په دواړو صورتونو کې یا خو ساکن واقع شوی ده که نه. صحیح شو؟ نو دا هم اوس خیر کې دا را څنګه باید وویو؟ باریک باید وویو. اگر که ظاهری قانون څه شی ده دلته؟ فتحه ده، خو چون یایلین ده او خبیر کې هم یا مدد دلته خو تیار زیر راغلی، دلته ډېر سوال نه پیدا کېږي. سوال چې پیدا کېږي په ضیر او په خیر کې پیدا کېږي، ځکه ظاهرا قانون هلته د ډکواله سره برابر دي. نو باید دلته څنګه شي؟ نو خیر او خبیر دواړو را باید څنګه وویل شي؟ یو رقم وویل شي. خبیر کې خو ظاهره ده چې کسره راغلی ده، خو په خیر کې کسره نشته، خو بیا به هم باریکه لوستل کېږي. وجه به یې څه شی وي؟ د یایلین راتګ به وي، د یایلین راتګ به وي. صحیح شو؟ او په ضیر کې هم دغه مسله ده. ضیر کې اوس وګوره ظاهرا قانون ته دا جوړ ده چې را باید څنګه وویل شي؟ ډک وویل شي، ځکه چې ما قبل فتحه ده، خو دلته به باریکه لوستل کېږي. د باریکوالي علت څه شی ده؟ د یایلین راتګ ده د را نه مخکې. او خبیر او قدیر کې خو یا ساکن ده او ما قبل کسره ده، دلته ډېر سوال نه جګېږي. دا صرف د یا ساکنوالي دپاره پیش کړ چې یا ساکن دا هم ده هغه هم ده، خو دا جوړ هم تیار د کسرې سره جوړه ده د باریکوالي دپاره. دلته ذهن ډېر مشوش کېږي نه، خو جوړه ده. نو هغه کې کله کله سړی خطا کېږي، وایي مخکې ترې زبر ده دا باید ډک وویل شي، حال دا چې دا ډکه نه لوستل کېږي. او رای مماله به باریک لوستل کېږي. رای مماله هغه را چې په هغې باندې اماله وشي،
او دا په قرآن مجید کې د روایت حفص مطابق صرف یو ځای کې ده بسم الله مجریها مجراها او مجریها مجرا سره فتحه ده او مجری سره کسره ده خو دلته د امالې معنا دا ده چې فتحه به کسرې طرف ته مایله کوي مجرا به نه وایي مجری به هم نه وایي بلکې را به د فتحې نه کسرې طرف ته راځوړند کي یا د الف نه به یا طرف ته راځوړند کي مجرا یا الف یا فتحه مجری الف یا کسره زیر دا به نه پوره زیر وایي لکه الف غوندې یا زیر غوندې یا غوندې او نه به مجرا وایي لکه الف غوندې یا د زبر غوندې بلکې مایله به کې بسم الله مجریها مجری که اوس الف ووایم یا زبر ووایم څنګه باید ووایم مجرا که زیر یې ووایم مجري یا ووایم نو مجري نه مجرا او نه مجري بلکې د زبر نه لږ زیر طرف ته مایله کولو سره د باریکوالی بسم الله مجرینا مجریها مجریها صحیح شو رای مماله هم باریک لوستل کیږي دا قواعد دې ځای پورې تقریبا ټول پکې راغلل په خپل انداز باندې او هغه ترتیب پکې لږ مخکې وروسته شوی او دا لږ یادولو کې مشکل وي په دغه شکل باندې خو کوم شی چې تاسو یاد کړی هغې نه پکې څه اضافه شی پکې نه و امقه چې کوم یاد کړی دی امقه یاد ولرئ نو کتاب هغه دا ده چې که دا عبارت په دغسې عباراتو باندې هم کتاب راځي نو ستا پې سر خلاص وي چې د نه مطلب څه شی ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين